سلامونه وخت مو په خیر تاسو ته له زیرو نیوز سرویس څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګي ته راغلاس پيو. نن جمعه د 1404 هجری لمریز کال د سنبلې اومه چې د 2015 زیږدیز کال د اګست له 9 سره برابر ده. زه شبنم مزریم او تاسو ته له زیرو نیوز سرویس څخه د هیواد او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم. خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د روسیې د امنیت شورا سکرټر ادعا کړې چې لویدیځ غواړي ناټو بیرته افغانستان ته راوګرځوي. د صنعت او سوداګرۍ وزیر او د قطر سفارت شرجافیر لیدنه دواړو لوریو د اړیکو د پراختیا، د سوداګرۍ د زیاتوالي او په افغانستان کې د قطر د اوږدمهاله پانګونو د جذب او راجلبولو په اړه خبرې کړي. او د اسلامي امارت دفاع وزارت افغانستان په خاوره د پاکستاني الوتکو برید غندلی. د خبرونو تفصیل د روسیې د امنیت شورا سکرټر ادعا کړې چې لویدیځ غواړي ناټو بیرته افغانستان ته راوګرځوي. د روسیې سپوتنیک رسنۍ راپور ورکړی چې د روسیې د امنیت شورا سکرټر سرګي شایګو ویلي چې لویدیځ ځواکونه هڅه کوي د ناټو پوځي جوړښت بیرته د افغانستان په سیمه کې بیا ورغوي. سپوتنیک د شایګو په حواله زیاته کړې که څه هم دوی وایي چې اسلامي امارت په رسمي توګه په رسمیت نه پیژني، خو لندن، برلین او واشنگټن له کابل سره د تعامل چمتو والی ښیي. د صنعت او سوداګرۍ وزیر د قطر سفارت له شرجافیر سره لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا سربیره په بیلابیلو مسایلو خبرې کړي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت په خبره کړې خبرپاڼه کې ویلي چې د یاد وزارت وزیر نورالدین عزیزي په کابل کې د قطر سفارت له شرجافیر ډاکټر مردوف القاشوطي سره لیدنه کې دواړو لوریو د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت او د قطر د شاهي دولت ترمنځ د اړیکو د پراختیا، د دوړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د زیاتوالي او په افغانستان کې د قطر د اوږدمهاله پانګونو د جذب او راجلبولو په اړه خبرې کړې دي. خبرپاڼه کې راغلي چې د قطر شرجافیر نورالدین عزیزي ته د یاد هیواد د سفر بلنه ورکړې. د اسلامي امارت دفاع وزارت د افغانستان پر خاوره د پاکستاني الوتکو برید غندلی. د اسلامي امارت دفاع وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره د افغانستان په خاوره د پاکستاني الوتکو برید چې د ملکي خلکو، ښځو او ماشومانو د مرګ ژوبلې لامل شو غندلی. اعلامیه کې راغلي چې داسې د ظلم او وحشت څخه ډک اقدامات د هیڅ چا په ګټه نه دي، بلکې د دواړو مسلمانو ملکونو د خلکو ترمنځ د فاصلې پیدا کولو او د دواړو اړخونو ترمنځ د نفرت سبب ګرځي. دفاع وزارت ګواښ کړی چې دغه ډول بې مسؤلیته کړنې به عواقب ولري. پاکستاني رسنۍ ادعا کړې چې اسلامي امارت د فضایي قلمرو له لارې هره میاشت 4.2 میلیون ډالر ترلاسه کوي. پاکستاني ډان ورځپاڼې ویلي چې د فلایټ رادار څلرویشت د شمیرو له مخې اوس مهال هره ورځ له 200 ډېرې الوتکې د افغانستان له پاسه تیریږي چې شاوخوا 4.2 میلیونه ډالره میاشتنی عاید ښیي. که څه هم د دې کاروالی ستونزمن دی، یادې رسنۍ لامل یې د اسلامي امارت له لوري د بودیجې نه خپرول فعالیت کړی دي. دغې رسنۍ ویلي د الوتنو د فضا فیسونه د افغانستان له کړکېچن بشري وضعیت او جګړه ځپلي اقتصاد سره د مبارزې لپاره یو مهم ملاتړ ګڼل کیږي. د یادې رسنۍ په وینا د ایران او اسرائیلو ترمنځ د 12 ورځنۍ جګړې په جون میاشت کې د اسلامي امارت حکومت ته د میلیونونو ډالرو د ترلاسه کولو امکانات برابر کړل. د مې میاشتې پر مهال هره ورځ شاوخوا 50 الوتکې د افغانستان له فضا تیرې دي، خو د جون له 14 وروسته د ایران او اسرائیلو جګړه پیل شوه. دا شمیر 280 ته وخوت. د خوست ولایت د والي مرستیال د پاکستاني بي پیلوټه برید ټپیانو سره لیدلی. د خوست ولایت مقام ویان مستغفر ګربز ویلي چې د خوست ولایت مرستیال والي مولوي محبوب شاه قانت د یاد ولایت سپیرې ولسوالۍ اړوند د ډیورنډ فرضي کرښې ته څیرمه د سورکاخ سیمه کې د پاکستاني پوځ له لوري د بي پیلوټه الوتکې په برید کې ټپي شویو کسانو څخه لیدنه وکړه. په دې لیدنه کې مرستیال والي د ټپیانو د عاجلې درملنې لپاره اړوندو مسؤلینو
ته لازمي سپارښتنې کړي او دغه راز یې د قربانیانو له کورنۍ سره ژوره غمشریکي څرګنده کړې. مرستیال والي ټینګار کړی چې د دغسې بریدونو پر وړاندې به اسلامي امارت لازم دریځ خپلوي او د خلکو امنیت او خوندیتوب د اسلامي امارت لومړیتوب دی. د یادونې ده چې بیګا ماسخوتن شاوخوا 10:30 بجې د خوست ولایت سپیرې ولسوالۍ اړوند د ډیورنټ فرضي کرښې ته څیرمه سورکاخ سیمه کې د پاکستاني پوځ بې پیلوټه الوتکې له لوري د حاجي نعیم ګل په نوم یو ځایي کس پر کور بمبار شوی چې له امله یې د یادې کورنۍ 3 تنه ماشومان شهیدان شوي او 15 تنه نور د ښځو او ماشومانو په ګډون ټپیان شوي دي. کورني خبرونه هم دومره وو. د نړیوالو او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ په خواله رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خپرونې خوښئ او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیر نیوز 24 تر سبانې خپرونې د الله پامان.